زما یو کشر زوی دی بیگا ما ته وایي چې ما ته یو سړی سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلي چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وی چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو سته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پویولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پویم چې دا کم سړی ما وی چې هلکه بیګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه جی ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تاله جواب درکړم وی جی هسې بای دیوې غوندې ما تړکه دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ته وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني مال خویندې د څو دي ویلې دوه او مال مور د میندې د څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاش یو نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویل نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دی ولې نکاح نه کولو یا د خپل مور سره دی ولې د شپې نه سملاستي چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولي خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جی دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنلو بس غوږونه ونیو پوزه په دې ځمکه راښکه چې مال چې جوړ سرمنې ته یوړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته ویني نه نو خدای دغه ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغه ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یریږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو پکارو چې دی دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکړه ځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه ناغه جینه
داسې غم اورېدلي چې خاندي او که جاړې څه په لوی قهر اخته وي کویدن شوي جنۍ چې دا هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه که چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي زما یو کشر زوی دی